الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زموږ او تاسو درس د سیرت مبارک درس ده او عنوان پکې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت د مکې نه مدینه منورې. په تیر درس کې موږ او تاسو د هجرت یو برخه البته لږ یو څه ویلو چې هغه پاتې برخه هم وایو او دا نننی درس به هم پکې ووایو. کله چې قریشو په دارالندوه کې په خپل پارلمان کې فیصله وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام د وژلو، نو الله تعالی نبی علیه السلام ته د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې وحی راولېږله چې ته د شپې په خپل کور کې مڅمله او د ځان په ځای باندې د علي رضی الله تعالی عنه څملوه. نو د قریشو 11 نفره ستر دښمنان د نبی علیه الصلاة والسلام چې د هغې له جملې څخه ابو جهل او ابي معيط، دا رقم ابي بن خلف او ابو لهب او امیه بن خلف، دا رقم د دې نور چې هغه کوم یو سرسخت دښمنان د نبی علیه السلام دا راغله او نبی علیه السلام کور یې محاصره کړ. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام محاصره شو، نو نبی علیه السلام علي رضی الله تعالی عنه ته وویلې چې ته د ازما څادر واغونده او همدې کې به ته څملې او تا ته هیڅوک ضرر نشي رسولی. نو قریشو دا کور محاصره کړی او د دوی پلان داسې دی چې موږ به د شپې په یعنی د نیمې شپې په برخه کې کله چې شپه نیمه خلاصه شي او نیمه پاتې په دغه ټیم کې، ځکه نبی علیه السلام عادت دا و چې په دې ټیم کې به راوته او کعبې شریفې ته به ته هلته به خپل لمونځ کوو. نو دوی غوښتل چې په دغه ټیم کې چې کله نبی علیه السلام راووځي یا دا چې هغه به ویده وي موږ به پرې ورشو، حمله به پرې وکړو او نبی علیه السلام به قتل کړو نعوذ بالله. نو چې کله نبی علیه السلام الله تعالی پوه کړ، نو نبی علیه السلام راووته او سر باندې دسمال اچولی او شګه راواغستله، د کور نه شګه راواغستله او د سورت یاسین آیات پرې ویلې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. الله وایي موږ وګرځوو من بین ایدیهم مخ د مخې طرف ته د دوی او د شا طرف ته د دوی سدن دیوال، فاغشیناهم نو دوی موږ ړانده کړل، فهم لا یبصرون دوی څه نه لیدل. نو دا شګه خوشې کړله د هر یو کافر سترګو ته الله تعالی ورسوله او سترګې داسې شوې لکه ړندې چې شی لیدل نه، خو سترګې ړندې نه وې، خالي نبي علیه السلام ورته نه معلومېده. نو نبي علیه السلام ووته او لاړه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته لاړ. کله چې هلته نبی علیه السلام لاړه، نو یو روایت کې د عایشه رضی الله عنها نه داسې روایت دی چې موږ ناستو چې نبی علیه السلام راغی. نبی علیه السلام راغی او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل چې دا خامخا د یو مهم کار دپاره راغلی او په دې ټیم کې نبی علیه السلام نه راته ماسکه. نو نبی علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وایي چې دا څوک چې ستا سره څنګ کې ناست دا ټول د لرې که د ځان نه، یعنې د خپل کور والا. نو وایي ما ورته وویل چې د الله رسول ازما مور و پلار تا نه قربان شي، دا خو ستا خپل اهل و عیال دی، راځه راننوځه. نبي علیه السلام ورته وویل چې ما ته اجازه شوې ده چې ته ووځه د دې ځینه، یعنې هجرت وکړه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې آیا ما مشرف کوې په دې سفر باندې، یعنې زه کولی شم تا سره سفر وکړم؟ نو هغه ورته وایي هو کولی شي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه 2 اوښان راواخیستل او ډېر قوي اوښان و، یو یې نبي علیه السلام دپاره یو یې د ځان دپاره، او خپل غلام عامر بن پوهیره په نامه باندې دا نفر هم د دوی سره او عبدالله بن عریقاز اللیثي په نامه باندې چې تیر درس کې موږ ویلي دا د مدینې منورې او مکې مکرمې په لارو باندې بلد و، اگر که مشرک هم و دا هم ځان سره بوته چې لاره ورته وښي. نو نبی علیه السلام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور نه چې کله واته 5 میله سفر دوی وکړه، بیا غار ثور ته ورسېدل. غار ثور چې په کوم غر کې دی الله تعالی دې موږ او تاسې هلته ویسي، ډېر جګ غر دی او ډېرې غټې غټې تیږې هم لري. نو نبی علیه السلام د سیرت علما لیکي چې د ګوتو په سر باندې ته تر دې چې د دې خاطر باندې چې د نبی علیه السلام د پښو قدم دغه اثر پاتې نشي چې مشرکان به د دې د اثر تعقیب کی او ګیر بیا کی. نو نبی علیه السلام خیم ډېرې زخمی شوی وي. نو کله چې 5 میله سفر نه وروسته غار ثور ته ورسېدل،
نو عامر بن پوهیره باندې عبدالله بن عریقز لیسی باندې خو دوی باور و اگر که مشرکو چې دا به خلکو ته حل نه وای نو دا دواړه اوښانې ورکړه ورته ویل چې ته به 3 ورځې پس بیا موږ پسې راځې. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اول دا غار پاک ک نبی علیہ السلام ته ویل زه به دا غار پاک جاروی ک چې شاپ کې موزر شان موجود نه او خپل یو څادر یو د ټوټي ټوټي ک هر غار کې خوده او یو دوه غار پات شو په دې کې خپل پخه کې خودل دا پونده کې خودل. نبی علیہ السلام ته ویل راځه. نو نبی علیہ السلام ورننوت او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زنګون باندې سر کې خود ویده شو. نو چې کله ویده شو بعض علما او دا خبره کړې ده چې یو مار راغی او د وچ په دې پونده باندې اگر که بعض علما وایي چې دا ضعیف روایت ده خو خیر. نو چې وچ چې نبی علیہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه وښ کې راغله په نبی علیہ السلام ولویدل. اچھا راځو شوې څه قصه ده وای نه پیغام چې وچ چلم او ابوبکر صاحب په دې خاطر باندې نبی علیہ السلام نه خورونه راوي خو چې دته ضرر نه رسیږي پرې چې خوب کې ستړی ده. نو نبی علیہ السلام بیرته دم ک هغه خشو او هغه خبره چې مار دلته پروت ویل چې زه 2000 کاله مخکې پروت او موجود ته نبی علیہ السلام دا ټول اسرائیلی روایت دی دا غلط خبرې. نو نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې غار کې 3 شپې تیرې کړې 3 ورځې او 3 شپې اگر کا 4 ورځې راتلې چې یک شنبه ورځ هم راتله یعنی جمعې ورځ شنبه ورځ او یک شنبه ورځ هم تیر کړه ورځ ماښام کې بیا نور وتل. نو عبد الله بن ابي بکر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی با ورته بعض شیان راوړل بیا به بیرته ته په هغه ټیم کې به ته چې سحر وختي بیا بیرته کور ته ځان رسو چې د چا پرې ګمان هم رانه شي. او عامر بن پوهیره چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غلام و دبا میګه راوستل او نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته شودي ورکول او بیرته به د عبد الله په دې چې د ابوبکر زوی په دې قدمونو باندې به د میګه وړل چې د قدمونو نقشونه ختم شي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي چې ورځ دا کفار رانږدې شول تر دې پورې چې ما د غار کې سر ټیټ کړ چې د دې پښې مې ولیدلې چې ټول راغلي وو. نو نبی علیہ السلام ته مې ویل چې یا د الله رسوله که یو د دې کفارو نه سر ټیټ کړي نو ما ورته ویني او ما ورته به ګیر شو ما د ځان غمه نه ده ما سره د خپل ځان غمه نشته زه یو نفر یم زه به قتل شم پروا نه کوي خو چې تا ته ضرر ونه رسوي. وایي نو نبی علیہ السلام راته وویل چې یا ابا بکر ای ابو بکره ما ظنك باثنين ثالثهما الله ثالثهما. د بخاری حدیث دی چې ستا ګمان په هغه دوه باندې څه دی چې درېمه الله دی. لا تحزن ان الله معنا مو ویریږه الله د موږ سره دی. نبی علیہ السلام وایي دا راته وویل نو ډېر اطمینان مې وایي په دې باندې وشو. نو دا کفار بیا د دې ځینه مایوسه لاړل او نبی علیہ السلام یې پیدا نه کړ. نو دوی چې په هغه وخت کې کله علي صاحب راګیر کې ورته ویل چې نبی علیہ السلام څه شو هغه ورته زه خبر نه یم. نو علي صاحب ډېر وموهه. بیا د هغې نه وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته لاړل او هلته اسماء بنت ابي بکر د ابوبکر رضی الله عنه لور وه. هغې نه پوښتنه وکړه چې دوی چېرته تللي دي؟ ویل ما زه خبر نه یم. وایي پلار دې چېرې دی؟ وایي پلار نه مې خبر نه یم. نو ابو جهل یو کلکه څپېړه ورکړه تر دې چې د غوږوالۍ ورته وایي څه دا ورته خطا شوه. نو تر دې چې لنډه به ورته وایم چې کلیپ اوږدېږي نبی علیہ السلام په نیولو باندې دوی 100 اوښان جایزه کېښودله. هغې وخت کې اوښانو لکه اوس وختو کې موټر راواخله یا نورې پیسې راواخله دا یې جایزه کېښودله چې نبی علیہ السلام دوی پیدا کړي. خو څومره هلې ځلې چې وکړې نبی علیہ السلام یې پیدا نه کړ. نو نبی علیہ السلام پس له 3 شپو نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه غلام هم ورسره و عامر بن پوهیره چې ورته وایي او عبدالله صاحب هم ورسره او د ابوبکر رضی الله عنه زوی دوی ټول روان شو. کله چې د 3 شپې او 3 ورځې دلته تېرې کړې په لاره کې روانو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ یو څه مزل وکړه. نو په لاره کې موږ دمه وکړه او نبی علیہ السلام بسته شپه او بیا په سبا باندې نیمه ورځ هم مزل کړی. نو وایي موږ چې کله مزل وکړ ډېر ستړي وو. نو نبی علیہ السلام یو ځای کې ځای مې ورته برابر کړ چې نبی علیہ السلام ویده شي دلته. نو هېڅوک وایي موجود نه و خو یو شپونکی وایي راغی. کله چې ما وکته چې رامي ورسره دي نو پوښتنه مې ترې وکړه ته د کوم ځای؟ وایي ده راته د مکې مکرمې یو ځای وښوده او هلته مې ترې پوښتنه چې پلان پېژنې؟ وایي راته ویلې هو.
وای ما ورته ویل چې شیدې لرې په دې میږو کې میږې شیدې لري ویلې هو وای نبی علیه السلام دپاره مې ترې شیدې راواغېستلې او ما سره یو چرمي هغه لکه اوبه پکې ځایل کېدلې داسې نوم ورته اخلي نوم یې رانه د یاده وته خو په دې کې مې وایي شیدې واچولې او نبي علیه السلام ته مې ویې وړې نبي علیه السلام دا شیدې ډېرې زیاتې وڅښلې او ډېر وایي زه په دې باندې خوشحاله شوم. نو دغه لاره چې دوی په دې کې مدینې منورې ته روان دي بعضې واقعات پکې نور هم شوي دي هغه به بیا وایي چې کله اوږدېږي. نو د نبي علیه السلام 3 شپې او 3 ورځې په غار کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره تیر شوې تر دې چې بیا مسجد قباء ته رسیږي او دا د هجرت لومړنی کال دی او د ربیع الاول اولنۍ نیټه ده یعنی د نبی علیه السلام مکی دور نور دلته ختمیږي او مدني دور شروع کیږي. بیا به هغه وایو ان شاء الله وصلی الله تعالی